پاک ده هلته تقریبا 4 ورځې موږ نور جزایي وو. بیا یې ما ته وویل چې تا ته فارقین خلک وایي، اخندزاده هم وایي. ما وویل چې هغه خو زه نه یم، زه د روح الله په نامه یم. بالاخره د ما په کور یې هم چاپه واچوله، په همدغه شپه باندې. هلته هم تلاشي وه، د ما واړه واړه هلکان ورېرونه وو، 12 کلن وو، هغه یې هم هغه کړي وو. خو تلاشي یې وکړله، بیا زه داسې یوه کشکن ته وایستلمه. رویه یې په دغه وخت کې په دوښه وه، کنې نه یې کوله ښه رویه د ما سره، ځکه چې ما نوم غلط ورته وښوده. نو ما فکر وکړ چې نوم دې غلط واخیسته او د چاپه په تا نه ده، بل کوم مجاهد دی هغه به وي، ته به هم داسې په هغه کې راغلی یې که نه. وقتی که نماز میام برقای ریاکارت میکرد، وقتی وضوع او بند میکرد. یه خو ما و شما مسلمان ها بودیم، کل گیبندی ها مسلمان ها بود، علما بود، مجاهدین بود، رسفیدا بود. این مردم ها را آورده بود، در تمام زندگی مجاهد ندیده بودن، بس از گلکاریش تکده بود، از دکانش تکده بود، کسی از دیرخانی آورده بود و به اشاره دین بی پنجره بود و میگفتی چه رقم مسلمانی است، چه رقم حالات است. در وقت نماز سر ما برق کارت میکنه یا هوا کارت میکنه، هیچ حالات بود. خیلی دو وقت پرابلمش میگفت، مشکلات بود، مزایره بود. باز تقریبا 1 ساعت 2 ساعت هوا بند میکرد. وقتی که نماز از شما قضا میشد یا هوا ایران نمیکرد، سر ما خیلی فشار بود، خیلی درد سر ما میامد. په دغه ځای کې دلته داسې ځای و چې که دا درته ووایم چې هېڅ نه د انسان غږ وایي، نه د حیوان وایي، نه څرک و، نه شی و، بس خاموش حال و. په دې ځای کې یو پنجرې باندې یې ننویستلو، هلته کښېنولو، هلته یې نو سترګې و، لاس راخلاص کړه، هلته چې کښېناستلو، خو دا د پنجرو یو د بله اندازه راته کېده چې دلته به یو بله وي، هغه خواته به بله وي، همتا به ولې داسې به ولو. اول چې کله موږ بوتلو دغه د تور جیل په نامه یو جیل وایي، یو محبس و، هغه ځای ته یې بوتللو. هلته یې د موږ کالي بدل کړل، موږ ته یې سرې جامې راواغوستلې، همدغسې یو کش په یوه هغه باندې هغه کېدلې، بسته کېدلې، دا کالي یې د موږ نه وایستل. او هلته خو نوستي نور وحشت نو خامخا وه چې کالي سړي وباسه او د انساني کراماتو لحاظ یې نه کا، د انسانیت لحاظ یې نه کا. نو بیا وروسته یې داسې یو ځای و په هغو کې واچولو، داسې یو قبر شانته ځای و، په کت سړی پکې ځایېدله، نور شی نه و. په هغو ځای کې بندیان کړلو او شپه ورځ خو موږ ته نه معلومېدله، ځکه هلته نه ساعت و، نه وخت معلومېده، هېڅ ترتیب نه و، نه د اوداسه